د افغانستان د رښتینی نومیالي او ملي اتل او د شهیدانو د ستر سالار شهید ډاکټر نجیب الله د شلم تلین په مناسبت دوستان عزیز و گرامی، پنجم ماه میزان سال 1395 و یا 27 ماه سپتامبر سال 2016 بیستمین سال روز شهادت پر افتخار دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان است. شاعر وایی د زمان پشنه دریاب کې ارڅ وینمه تیریږي، د زمان پشنه دریاب کې ارڅ وینمه تیریږي، د پیړیو په گرداب کې تورو تلو ته ټیټیږي. د رانه زړګي خاونده ستا څراغ ته زه حیران یم، د رانه زړګي خاونده ستا څراغ ته زه حیران یم، چې د مرګ په ورکه لار کې لا ځلیږي لا بلیږي. جای شک نیست که دکتر نجیب الله شهید آن قهرمان راستین و ملی بود که کارنامه های جسارت، مردانگی، ایثار و فداکاریش و فریادهای جاودانش وطن یا کفن در دل تاریخ خونبار میهن ما حماسه های ماندگار آفرید. او مشعل فروزان، مرد خرد، اندیشه، سیاستمدار دور اندیش، هوشمند، خلاق و مدبر، قهرمان راستین و ملی بود. جانبازانه و با گردن برافراشته، متین و استوار، ایمان خدشه‌ناپذیری که و میهن و مردم خود داشت با سربلندی جام شهادت نوشید. زندگی و مرگ این فرزند بی بدیل تاریخ پر شکوه میهن ما سراسر افتخار و جاودانه است. نام این قهرمان راستین و ملی، قافله سالار متفکر و جسور، سر قافله شهدای گلگون کفن و سرفراز میهن ما همیشه جاودان است. درود بر روان پاک این شهید راستین و ملی، روح و روانش شاد، یادش گرامی باد و جنت برین جایش باد. د ادب او فرهنګ درنو مینوالو، ښاغلی کبیر کمال د پښتو ادب په غوړېدلي ډګر کې یو هڅاند، تاند او ځوان لیکوال، شاعر او ادیب، په مطبوعاتو کې یو فعال ویناوال، پیژندل شوی سیاسي، ادبي او ټولنیز شخصیت دی. د شهید ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت یو خوندور، د انساني، وطني او ملي احساساتو څخه ډک شعر انځور کړی دی. تاسو قدرمنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی د منصور د مکتب پلار ته. لا پر زړه د زمانې پروت لوی پرهار دی، لا پر زړه د زمانې پروت لوی پرهار دی، چې ولیدلی مو د کور د مخ چنار دی. چغزی و د غلیم د سترګو تور ته، چغزی و د غلیم د سترګو تور ته، زړېدلی شملدار ځکه پر دار دی. ایښه نه ده که یې سور سیلاب پر تنځي، له فرهاد سره همداسې مرګ په کار دی. د سرونو ورکول څه هوس نه دی، د سرونو ورکول څه هوس نه دی، قرباني یوه نشه ده، یو خمار دی. جګ سرونه تل غوڅیږي دا متل دی، د خپل کور تل تک کې مړ کله سردار دی. دا زمونږ د زمانې یاغي بدمسته، دا زمونږ د زمانې
یاغي بدمسته منصور نه دی د منصور د مکتب پلار دی اچتا په خپلو وینو اوبه کړی اچتا په خپلو وینو اوبه کړی په اور سوی اوس هم هغه ستا ګلزار دی پرې بلیږي رڼې شمې پر مزار ستا پرې بلیږي رڼې شمې پر مزار ستا خیر که پاتې په تورتم کې زمونږ خار دی تا پر مخ که د لیدلو ور تړلی تا پر مخ که د لیدلو ور تړلی دلته سر راپورته کړی لوی ناتار دی چې د تن پرې ورکولو په ساتلو چې د تن پرې ورکولو په ساتلو کنډواله د زمانو اوس کابل ښار دی ما جامونه و ساتلی ته رانغلې ما جامونه و ساتلی ته رانغلې له ساقي پرته لا چا کړی بنډار دی چې د سر د خپل سنگر په بدل ورکړ چې د سر د خپل سنگر په بدل ورکړ د کمال ناپایه درود پر تا بلهار دی د سرونو ورکول څه هوس نه دی د سرونو ورکول څه هوس نه دی قرباني یوه نشه ده یو خمار دی دا زمونږ د زمانې یاغي بدمسته دا زمونږ د زمانې یاغي بدمسته منصور نه دی د منصور د مکتب پلار دی منصور نه دی د منصور د مکتب پلار دی